محترم حاضرینو، 13 جمعه کې مستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت یو حصہ بیان کړی و. د جمعه کې هم د هغې حصې صرف تکمیل کوم، ځکه زه بار بار د دې خبرې اعاده کوم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت کې ډېر برکتي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او زندگی دا ډېره نورانی او ډېره مبارکه زندگی تیره سوې ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی په غار حرا کې د نبوت تاج پر سر ورکښې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی په نبوت باندې مشرف کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو مبعوث نبی په شکل باندې د ټولو سمخ کې د حضرت خدیجه الکبرا کور ته راغلی. چې کله د حضرت خدیجه الکبرا کور ته راغلی نو چونکې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور هم بلل کېده او دی وخت کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ذمه باندې انسانیت ته د دین و طرف ته د رب و طرف ته د آخرت و طرف ته د قیامت و طرف ته درابللو ذمہواری پر غاړه باندې ورکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ذمہواری حد په ابتدا کې د خپل کور در چاردیواری پورې محدود کړي. د ټولو سمخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت خبره، د دین خبره، د اسلام خبره دا د خپل کور په کور کې بیا چې څومره نږدې او ځان ته انسانان دي د ټولو سمخ کې هغې ته پیش کړه. نو در څو زمانې پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د دعوت ترتیب دا په کور کې دننه چلاوی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغه خفیه دعوت باندې د ټولو سمخ کې د خپل زنانه مبارکه حضرت خدیجه الکبرا په اسلام باندې مشرف شوه او د مکې په اشراف خلکو کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه په اسلام باندې مشرف او د مکې په غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه چې د پیغمبر علیه السلام د کور بچی او حضرت بلال رضی الله عنه دا په اسلام مشرف او په ماشومانو کې حضرت علی رضی الله عنه غالبا په 10 کاله دننه کې چې دی وخت کې د هغې عمر مبارک 10 کالو دی وخت کې په اسلام باندې مشرف. نو چې کم خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر اسلام باندې پر دعوت باندې په اسلام مشرف کېدل نو پای کې اولنۍ کې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها و. حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها در قیامت پورې زنانو ته یو پیغام پرې شوی چې ګوره د دین په ترتیباتو کې د زنانې حصہ د نارینه څخه کم نه ده. د دین په ترتیباتو کې زنانه د نارینه سه یو قدم پر شان ده. که یو طرف ته حضرت ابوبکر په اسلام باندې مشرف کیږي د هغې په اړه کې حضرت خدیجه الکبرا په اسلام مشرف کیږي. بلکې که انسان د اسلام اولنی دورونه وګوري نو عام طور د اسلام تعمیر او آبادی د زنانو په زیوراتو کړې ده چې هغې د خپل بدن د اندامو زیورات یا د فزو د غوږ یا د غاړې او د بازو زیورات هغه د اسلام د پاره صدقه کړي دي او د اسلام تعمیري کردار الله تعالی د دې زیوراتو په ذریعہ باندې برابر کړی دی. نن خو زموږ معاشره کې د زنانې غریبي دا ګمان دی چې زما ذمہواری او زما د زندګۍ مقصد غزیب و زینت دی. زما د زندګۍ مقصد هغه ښه لباس او د ځان ښایست او سنگار دی بس. او د دین چې کوم حصہ ده یا د دین چې کوم خدمت دی هغه زنانې عام طور نارینه په طرف کې ور اچي بس. او نن د زنانې غریبي دا خیال دی چې زما وظیفه دا ده چې زه به د خاوند د کور خدمت کوم، زه به د خاوند د بچانو پرورش کوم، زه به د خاوند د کور د بچانو دپاره نفقه او خوراکه برابروم او زه به د خاوند د کور صفایي کوم. د دې سما سوا زما نور ذمہواری نشته. زمانم دا د زنانې د زندګۍ یو اړخ دی، لیکن بل طرف ته زنانه ته قبر ګوري لکه نارینه ته چې قبر ګوري. په قبر کې زنانې ته حساب و کتاب ګوري لکه نارینه ته چې ګوري. د قیامت میدان کې حساب و کتاب پیښول د زنانې دی لکه د نارینه هغې چې پیښول دي. چې په وروسته منازلو کې نارینه ته کوم حالات مخ ته راځي او نارینه د کوم حالاتو سره مخامخ کېږي، زنانه غریبه د دې ټولو حالاتو سره مخامخ کېږي. که یو طرف ته پر نارینه باندې دومره علم فرض دی چې هغې خپله 40 ساعته زندگی د دین په احکامو کې تیره کړي،
دومره احکام پیژندل او دومره علم حاصلول هغه د نارینه د پاره فرض دی نو د هغې په اړه کې د غومره علم حاصلول او د غومره احکام پیژندل دا د زنانې د پاره فرض دی ځکه بې علم انسان که نارینه دی که زنانه ده هغه داسې دی لکه د لارې ورک مسافر د مسافر ته چې د خپل منزل معلومات نه وي او لار ځینې ورک وي او د منزل څه نوم و نښان ور معلوم نه وي نو بیا هغه مسافر په خپل سفر کې همیشه پریشان وي نو زنانې ته هم باید چې خپل منزل ور معلوم وي چې زما منزل آخرت دی او لکه څنګه چې نارینه پر ذمه باندې د آخرت دپاره تیاری ده د زنانې پر ذمه باندې هم د آخرت دپاره تیاری ده نن چې کله د آخرت او د دین خبره راسي زموږ معاشره کې د نارینهو دپاره څه حالات برابري کله علما بیان کوي نو نارینه ورله راځي کله تبلیغي جماعت راغلی نارینه د هغې سره کښېني او کله یو عالم ترجمه کوي کله یو بزرګ یو محفل جوړ کړی نو نارینهو ته په هغو ټولو کې د شرکت موقع برابرېدی سي لیکن زموږ معاشره کې زنانه غریبه د دې ټولو څه محروم و بې نصیبه بیا چې کله د تعلیم سلسله راسي نو پلار عام طور د زوی د تعلیم ډیر فکر لري او د هغه ډېر غم ورسره وي او د هغې ډېر خیال ساتي لیکن د لور د تعلیم د لور د دیندارۍ او د لور د خوانده کولو د دې فکر عام طور د پلار سره نه وي د هغې یوه وجه خو دا وي چې دې معاشره کې داسې ادارې ډېرې کمې چې د پلار پر هغې باندې اعتماد وي چې زما بچی به په دې اداره کې خوندي او دویمه وجه دا ده چې زموږ د معاشرې لویه بدمرغي هم دا ده چې هغې زنانه د بل د کور بولي حالانکه که د بل د کور ده که د هر چا د کور ده د روایتو څخه معلومیږي چې یوه زنانه بې دینه فاته سي یوه زنانه د دینه سره ناولده سي د هغې په خاطر باندې 4 کسان جهنم له ورسره ځي د هغې زوی ځي د هغې پلار ځي د هغې ورور ځي د هغې خاوند ځي که هر څومره دینداره وي لیکن چې د زنانې د دیندارۍ ذمهواري ادا کړې نه وي نو هغې په خپله ذمهواري کې قصور کړی دی او د دې قصور پوښتنه الله تعالی د قیامت په میدان کې بیا کوي حالانکه زموږ پر دې امت باندې عجیبه دورونه تیر سوي دي یو داسې دور بولو چې په کور کې به مور بوډۍ ناسته وه په کور کې به بچانې ناستې وې دا کور به مکمله مدرسه وه بیا به هغه بوډۍ حیثیت د معلمې و او بیا به د هغې بچانو حیثیت د طالباتو د معلماتو بس د هغې کوره څه به سهار او ماښام د قرآن کریم د تعلیم غږ راوتی او هغه زنانې به همیشه د علم په زیور باندې ښایسته و اراسته وي لیکن هغه دورونه الله تعالی زموږ د کم قسمتۍ په خاطر زموږ د معاشرې څه واخیستل ورله تاسو د صحابیاتو پر تاریخ باندې نظر وکئ چې صحابیاتو په علمي دنیا کې ځان کم مقام ته رسولی دی غالبا صحابه 1,15,000 زیاتو کم تیر سوي دي په ټولو صحابو کې چې صاحب فتوا صحابه دي چې هغې د دې مستعدین دي چې هغې فتوا چاته ورکولی سي مسله چاته ورښولی سي غالبا 150 صحابه راغلي دي چې ټولو صحابو ته چې به مسله ورپېښه سوله هغې به دې صحابو ته رجوع کوله لیکن دی 150 صحابو کې بیا 14 صحابه داسې تیر سوي دي چې هغې کې بیا 150 صحابو به د 14 صحابو ته رجوع کوله په هغه 14 صحابو کې چې سړی وګوري هغې کې 3 نمبر د حضرت عایشې مبارکې نوم راځي چې هغې ته د امت ډېره لو حصه د هغې په ذریعه الله تعالی د انسانانو ته ورسوله که سړی د زنانو د صحابیاتو پر تاریخ نظر وکړي زنانې په علمي دنیا کې د هیچ چا څه کمې نه دي د نارینهو څه یو قدم پر شا باندې نه دي په دې امت کې د قرآن کریم اولنی حافظ چې الله تعالی پیدا کړی دی هغه حضرت عایشه مبارکه وه د حضرت عایشې مبارکې څه مخکې د قرآن حافظ په دې امت کې نو دې امت کې چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته نبوت الله تعالی ورکړی چې کم چا د نبی په حیث باندې د پیغمبر اول غږ واورېدی هغه حضرت خدیجة الکبرا وه چې کم چا د نبی په حیث باندې د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې اول ولیدلې هغه حضرت خدیجة الکبرا وه دې امت کې چې الله تعالی پر دین باندې شهادت چاته اولنی شهادت د دې امت اولنی شهید حضرت سمیه رضی الله عنها وه هغې یو زنانه وه او پر دې امت چې اولنی چا ټکول وخوړل او څوک په سترګو باندې ړنده سوله هغه حضرت زنیره رضی الله عنها وه چې دې امت باندې ابوجهل ډېر ټکول هغې ته ورکړو نو زه دا وایم چې حضرت خدیجة الکبرا پر پیغمبر علیه صلات وسلام باندې اولنی انسانانو کې اسلام راوړی
کپ نارینو کې حضرت ابوبکر اسلام قبلئی، په زنانو کې حضرت خدیجه الکبرا ورسره قبلئی. او حضرت خدیجه الکبرا در قیامت پورې زنانو ته پیغام پرېږدي چې زنانو ستاسو حصہ په دین کې د نارینو څخه پاته نه ده، ستاسو زندگی په دین کې د نارینو څخه یو قدم پر شا باندې نه ده. د حضرت خدیجه الکبرا سره سره حضرت ابوبکر رضی الله عنه اسلام راوړ. ریاض النظر د یو کتاب نوم دی، پای کې لیکلي دي چې د حضرت خدیجه د حضرت ابوبکر رضی الله عنه اسلام د وحی سره مشابه و. وحی کله کله د حضرت جبرائیل علیه السلام په شکل وی چې جبرائیل علیه السلام براتله، او کله به وحی په خوب کې کېدلی، او کله به وحی د الهام په شکل باندې کېدلی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ایمان د وحی په مشابه په دې خاطر چې هغې ته په خوب کې د دې معلومات راغلی. حضرت ابوبکر نوم په کتابو کې عبدالله راغلی دی، او د کنیت ابوبکر راغلی دی، د لقب صدیق او عتیق راغلی دی، د مور نوم یا ام خیر دی یا ام سلمہ راغلی ده، او د فلار نوم ابو قحافه راغلی دی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه مکه مکرمه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټولو انسانانو کې ډیر قریب دوست. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 60 کاله ته ورسېدی، د ابوبکر عمر 18 کاله ته ورسېد، او دواړه د مکې مکرمې په اشرافو، په عزتمنو، په رښتیاګو یا په امینانو انسانانو کې وو. د دې دوو په خپل مابین کې ډیره سره دوستي وه. سهار به ملاقات و، ماښام به هم ملاقات و، او د ورځې او د شپې به هغې مجلسونه سره درلودل. په دې عمر کې په 18 کاله عمر کې ابوبکر یو ځل د شام سفر له ولاړی، د تجارت په قافله کې ولاړی، او چې کله شام ته رالی نو په شام کې یو ځل د شپې حضرت ابوبکر خوب ویني. په خوب کې یو نور د الله تعالی د اسمانه سره شوکې د بیت الله پر سر باندې ولګېدی. د بیت الله د سره سره د هغې رڼا سره پورته سوه د مکې چې څومره کورونه دې ټولو کورونه په دې نور باندې روښانه سو. هغه نور برته د بیت الله سر له سره راټول سو، د ابوبکر غیږې ته راغلی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله دا خوب ولیدی نو په شام کې سهار ډیر حیران دی. د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام د دین یو راهب دی چې هغې د خوبو په تعبیر ډیر پوهیږي، هغې د خوبو په معنا باندې ډیر پوهیږي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغه د شام راهب ته راغلی، د خپلې شپې خوب یې ورته ووایي، د هغې معنا ځینې وغوښتله. هغه ورته وایي چې د ما ته لږ وخت راکړه، ناوله د خوب دی، ناوله د کیفیت دی، زه به د دې متعلق په خپلو آسماني کتابو کې لږ معلومات وکړم. ورته ته ما ته در سبا پورې وخت راکړه، سبا ورځ ماله راس. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې دویمه ورځ راغلی، هغه به مخ ته کښېنوی، ورته یې سړی ستا خوب خو ستا دپاره ډېر لوی بشارت او زیری دی. زموږ په آسماني کتابو کې دا لیکلي دي چې یو نبي به الله تعالی دنیا ته راستوي، هغه به د ټولو انبیاو سرداري، هغه به د ټولو انبیاو آخرنی نبی، او د قبیلې یو دروند سړی، یو عزتمن سړی به د سره ډیره زندگی نږدې تیروي، او چې پر ده باندې څومره تکالیف راځي نو هغه تکالیف به هغه سړی ورسره برداشوي، او دی به د هغې په زندگی کې د هغې معاون وي، او د هغې د مرګ بعد به د هغې اولنی خلیفه وي. هغه کتاب کې لیکلي دي، هغه ورته من انت ته څوک او د کومه ځای سره راغلی؟ دی ورته زما نوم عبدالله دی، زه د حجاز مقدس سره راغلی. هغه ورته یبعث فی قومکم نبی، قومک نبی، ستاسو په قوم کې به یو نبی الله راپورته کی، انت تکون وزیره فی حیاته و خلیفته بعد مماته، د هغې د زندګۍ لوی معاون به هم ته یې، د هغې د مرګ بعد اولنی خلیفه به هم ته یې. روایاتو کې راځي ولم یخبر به احد من الناس، په دې خوب باندې ابوبکر د دنیا په انسانانو کې هیڅوک خبر نه کوي، نه دا خوب چاته وایي، بس دا خوب یې په خپله سینه کې پټ وساتئ. چې کله 60 کاله زمانه نور تېره سوله، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 کاله ته ورسېدی، د ابوبکر عمر 38 کاله ته ورسېد. ابوبکر په خپل کار او تجارت کې لګیا دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت اعلان وکړي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په منډه باندې ورلرال. حضرت ابوبکر ته چا معلومات ورکړي چې هغه ستا دوست خو د نبوت اعلان وکړي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په منډه باندې راغلی، چې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخ ته ودرېدی، ورته ما دلیل علی ما تدعي، د کوم شي دعوه چې کوې نبوت یې پر دې باندې دلیل څه دی؟ ستا د نبوت دلیل کوم دی؟ ستا د نبوت برهان او ستا د نبوت علت او معلومات به موږ د څه څه اخلو چې ته برحق نبی یې.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي رؤیا کالتي رأیتها بالشام چې په شام کې دی 20 کاله مخکې کوم خوب لیدلی دی هغه خوب زما د نبوت دلیل دی. حالانکه هغه خوب ابو بکر د خپل زندګۍ کې د خپل ځان سره سیوا چاته نو ښکار کړی. روایتو کې راځي ابو بکر مخته ورته راغلی فعانکه برای د غسی په غیږ کې ونیوی وقبل بین عینیه پر دې تندي باندې مچک او دا ورته چې د ننس اولنی مؤمن زیم پر تا باندې ایمان زلرم او چې کوم مشکلات د زندګۍ در باندې راځي زه په ډیره خوشدلی باندې هغه مشکلاتو ته تیار یم. بس ځکه درته هغه راهب ویل چې پر هغه نبی به ډیر مشکلات راځي او هغه مشکلاتو کې به ته د هغې ډیر لوی معاون جوړیږي ورته هغه مشکلاتو ته په ډیره خوشدلی باندې تیار یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څه زمانه د خپل کور په تالار کې د ننه خفیه دعوتو چلاوی نو پر هغې باندې حضرت ابوبکر په نارینهو کې په مشرانو خلکو کې ایمان راوړی، حضرت خدیجة الکبرا په زنانو کې ایمان راوړی، حضرت زید ابن حارثه او حضرت بلال په مریانو کې ایمان راوړی، حضرت علی رضی الله عنه په ماشومانو کې ایمان راوړی. د دې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیات راغلی وانذر عشیرتک الاقربین. ای پیغمبر اوس هغه دی چې د دعوت ساحه د کور څخه د باندې ور وباسه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور د دعوت ساحه د کور څخه د باندې په کوم شکل باس د هغې دپاره د ډیره سوچ او فکر څه وروسته د حضرت علی رضی الله عنه په ذریعه باندې په کور کې میلمستیا جوړه کړه. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله عنه په کور کې دننه د حضرت علی رضی الله عنه د پلار د ابو طالب په سرپرستی کې الته زندگی تیری. دی کې روایتو کې راځي غالبا 40 کسان د قریشو مشران راجمع کړ. دی کې ابو جهل راجمع سو، دی کې ابو لهب دی، پلان دی، ابو طالب دی، ټول مشران راجمع کړ. چې کله ماښام میلمستیا وخوړل سوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اراده وکړه چې اوس به د قریشو مخ ته خپله خبره پیښوم او د دین د دعوت کلمه به پیښوم. لیکن ابو لهب هم چونکې د پیغمبر علیه السلام مکه و هغې د پیغمبر علیه السلام په حالاتو باندې لږ پوهېدی چې داسې نه وي چې اوس د میلمستیا څه وروسته هغه خبره پیش نه کړي. نو ابو لهب دستي ملګرو ته ویل چې محمد خو نن پر دې خوراکه باندې جادو کړی دی. د یو سړي و د 2 کسانو خوراکه یې برابر کړی و لیکن 40 کسان یې مکمل په ماړو کړلو. باره ورته ویل بس درځئ اوس داسې نه چې پر موږ باندې هم جادو وکړي. بس په دغه خبرو کې ټول خلک وایستل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره په زړه کې نیولې وله چې هغې خبره به د دې قوم مخ ته ایږدي هغه خبره د پیغمبر دغسې په زړه کې پاته سوله. نو ابو لهب هغه خلک د څه وینا کولو څه بغیر د پیغمبر علیه السلام د کوره څه ځینې وایستل. څه زمانه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویمه میلمستیا برابره کړه. دویمه میلمستیا کې بیا د قریشو ډیر اشراف خلک مشران خلک راجمع سو. چې کله میلمستیا وسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بره ولاړ سو. ورته یوه خبره کوم. هغې ورته ویې ورته یا معشر قریش کلمة واحدة لو تعطونها. ای د قریشو ډلې یوه کلمه د کچیرې تاسو ته درکول سي هغه کلمه ستاسو په دماغو کې راسي دانت لکم العرب فتؤدى لکم الجزیه. د مځکې ټول عرب به ستاسو پښو لراسي، عجم به ستاسو تابع سي او خلک به په خپله زندګي کې تاسو ته جزیه او ټکسونه درکوي او تاسو به ډېر آباد قوم جوړ سئ که یوه کلمه د که په دې کلمه باندې اقرار سره وکړو. ابو جهل په ټولو کې ولاړ سو بره ورته وایي و ابیک 10 مرات ستا په پلار دې مې قسم چې دومره ګټمنه کلمه د یو ځل نه 10 واره در سره وایم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تاسو د نورو خدایانو عبادت پرېږدئ بس د یو خدای قایله سئ. هغې بس څنګه دې ته تیارېدل؟ د هغې صرف په مکه کې 380 بوتان پراته دي او دا ټوله د دوی خدایان دي. هغې د صفا پر غونډۍ او د مروه پر غونډۍ او د هغې کورونه ټوله د بوتانو ډک دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته ویل نو ابو جهل دستي ابو لهب ته وکتل چې دی څه وایي چې د پلارو د نیکه خبره پرېږدي او پر دې دین باندې راسي. ابو لهب دستي ابو طالب ته وکتل ورته ګوره دا ځوان تا د بچي غوندې نازولی و او تا دې ځوان ته در بچي ډېر قدر ورکړی ولو
لیکن هغه نن تا ته دا وایي چې ته زما تابع سه، ته زما غلام سه، ته زما پر نقشه سه او ستا مور و پلار پر باطله باندې ولاړو او ته زما باندې راپسې سه، زما په خبره باندې عمل وکړه. نو په دې خبرو کې چا مذاق شروع کړي او چا مسخرې شروع کړي او چا پسخند شروع کړي، چا استهزاء شروع کړه. په دې دوران کې ټول خلک د پیغمبر علیه السلام د کوره ووتل. چې کله خلک ووتل، پیغمبر علیه السلام و اکا سره فاتس. اکا چونکې د پیغمبر علیه السلام زندگی د ډېره نږدې سره لیدلی و، ځکه 40 کاله د پیغمبر علیه السلام د ده سره زندگی تېره شوې. دی ورته یا عمي انت قلها، ای اکا تی ووایه دا کلمه، راح بها حولک یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به زه در باندې راګرځم، په دې کلمه باندې شفاعت په دې کوم او د عذاب څخه به دې خلاصوم. هغه څه ورته ووایه ویا محمد دینک خیر الادیان کله، وایي زما دې د کعبې په رب قسم چې ستا دین په ټولو دینو کې خیر دین دی. لولا الملامه والسبه لوجدتها وقد قلتها، کچیرې د ملامتیا نه را باندې راتلی، پیغور چا نه را کولی او د مکې زنانو پر ما باندې پیغورونو او خنداګانې نه کولی، چې په دې آخرني عمر کې د خپل وراره پر لاس کلمه وویله، بیا به د ټولو څه مخکې دا ستا د دین کلمه ما ویلی وای. هغه روایتو کې راځي فاختار النار علی العار، هغې جهنم ته ځان تیار کړې او اور ته ځان تیار کړې، لیکن پیغور ته ځان نه تیاروئ چې سبا زنانې ما ته پیغور راکوي، هغه پیغور نسم قبلولی، لیکن د جهنم اور قبلولی سم. ځکه پیغور باندې چې سړی راسي او د پیغور خبره ته چې سړی دومره اهمیت ورکړي، دا د انسان د تکبر یو نښانه وي چې سړي ته د خپل ځان په دماغ کې ډېر لوړ رومال میشي. او تکبر د انسان د زندګۍ لویه مهلکه او لوی هلاکوونکی دی. او تکبر څه ته ویل کېږي؟ تکبر صرف دې ته ویل کېږي چې زما په دماغ کې دا راله چې زه در دې سړي ښه یم، زه عالم یم، دی امی دی، بس زما هغې تکبر دی. ځکه شیطان خو نور هیڅ نه وکړو چې الله تعالی د خپله درباره شاړی، شیطان صرف یوه خبره وکړه، ول انا خیر منه، زه خو در آدم ښه یم. بس ولې ښه یم؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اوره پیدا یم، آدم د خاورو څخه پیدا دی، بس زه در ده ښه یم. په دغه کلمه تکبر سوه او د دې کلمې په خاطر الله تعالی در قیامته پورې رانده درګاه کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي المهلکات ثلاث، درې شان د تباهۍ ذریعه ده چې د مځکې پر مخ اولنۍ نافرمانیم د دې درو سره روانه سوې ده. اولنۍ په هغې کې تکبر دی چې د مځکې پر مخ باندې چا د الله نافرماني لیدلې نه وه، شیطان ظالم دا ول انا خیر منه، بس د دې ځای څه تکبر را روان. او دویم حرص دی، طمع ده، حرص دی. د حضرت آدم علیه السلام څخه په جنت کې وسوله، در دې وخته پورې چا د الله تعالی نافرماني نه ولیدلې. الله تعالی د یو خاص بوټي څخه حضرت آدم علیه السلام منع کوي، لیکن د هغې په دماغ کې حرص رالی، هغه بوټی یې وشکاوه، یې وخوړ. او دریم حسد دی چې د سړي په چا باندې بغض و حسد کیږي. د آدم علیه السلام زامن قابل و حابل ولو، د قابل په حابل باندې حسد و سود برای د هغې د قتل ترتیب برابر کړي. نو پیغمبر علیه السلام وایي درې عمله د هغه د ګناهونو بنیاد بلل کیږي، کبر دی او حرص دی او حسد دی. چې کله دغه مرحله د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ تېره سوله او قریشو خپلو قریبانو ته دعوت فیش سلو، د دې څه وروسته دا مرحله راورسېدله چې پیغمبر علیه السلام به د خپل نبوت عام اعلان کوي. پیغمبر علیه السلام د هغې دپاره خپل ترتیب برابروي. په عربو کې یو دستور او قانون چې کله به دوی یو عام اعلان خپل قوم او قبیلې ته کوی، نو بیا به پر یو لوړ غره باندې به وختل او یو ناولد د چغه او ناره به یې وکړه چې کله د قوم ټول خلک به ورلرالو، بیا به هغه خبره د هغې مخ ته کښېښوله او پر هغې به یې د هغې څه تایید و حمایت طلب کړي. نو پیغمبر علیه السلام د عربو د هغه دستور او د عادت مطابق د صفا غونډۍ ته د سهار په وخت کې وخاتی، چې لمر راوخاتی، رڼا سوله، پیغمبر علیه السلام غونډۍ ته وخاتی، په زوره باندې چیغې کړې یا صباحاه یا صباحاه، ای خلکو د هغه لشکره څخه ځان وګورئ، د هغه لشکره څخه د ځان خیال وساتئ چې کوم لشکر د سهار په وخت کې پر سړي حمله کړي. چونکې د پیغمبر علیه السلام زندگی په مکه کې ډیره د صداقت او د دیانتدارۍ زندگی وه او ډیره رښتونه انسان باندې دی معروف او مشهور و. نو خلکو چې د پیغمبر علیه السلام اعلان ولیدی،
واورېدې نو هغې وی چې دا سړی خو ضروري او اهمه خبره زموږ مخته ایږدي. نو د مکې ټول خلک رالو د غونډۍ بیخ چې څومره سرداران دي اکثریت په خپله راورسېدو او چې کوم څوک په خپله باندې نه سو راتللی هغې خپل نمایندګان راواستول چې تاسو ورسئ دا سړی څه نارې وایي او دا سړی کم اعلان کوي او کومه خبره موږ ته یې پېښوي. چې کله ټول له غونډۍ د خلکو ډکه سوله او ټول خلک راجمع سو پیغمبر علیه صلات وسلام دستی د ټولو څه مخکې یو درنه خبره ایږدي ورته یا قومي لقد لبثت فیکم عمرا ای خلکو ما په تاسو کې ډېره زندگی تیره کړې ده زما ماشوموالی په تا کې څوکې دی زما ځواني په تاسو کې تیره سوه زه اوس 40 کاله پاخه عمر ته په تاسو کې راورسېدلم فهل وجدتمونی صادقا ام کاذبا دې 40 کلنه زندگی کې تاسو زه رښتونی سړی وبوللم که درواغجن سړی او دا ډېره درنه خبره وي سړی چې یوه میاشته په یو ځای کې تیره کړي سړی چې یو کال په یو ځای کې تیره کړي خپله زندگی به طورې چیلنج چاته نسي پېښولی چې یاره هر مخالف و موافق دي زما پر زندگی عیب تلاش کړي په ما کې کم عیبونه دي. لیکن پیغمبر علیه السلام خپله 40 کلنه زندگی ورته پیش کړه. ما درته ویل چونکې د پیغمبر علیه السلام ډېره مبارکه زندگی تیره سوې وه نو هغې خلکو به یک اواز هغې دا جواب ورکړي قالو جربناک مرارا ای پیغمبره موږ ته ډېر بار بار تجربه کړی فما وجدنا فیک الا صدقا موږ په تا کې د رښتیا بغیر بل څه نه دي لیدلي. چې کله پر دې خبره باندې د قوم ټوله تایید پیغمبر علیه السلام واخیستی دویمه خبره ورته کوي ورته یې خلکو زه د دې غره پر سر باندې ولاړ یم ما ته د غونډۍ دا خوا هم رامعلومېږي دا خوا هم رامعلومېږي او تاسو ته دا یوه خوا در معلومېږي که زه تاسو ته وایم چې د دې غونډۍ پر دې خوا لښکر را روان دی او پر تاسو باندې حمله کوي زما دې خبرې منلو ته تیار یاست. هغې قوم ورته وایي چې او در اوسه موږ په تا کې درواغ نه دي لیدلي. چې کله پر دې خبره باندې حمایت وسو نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته انی نذیر لکم من بین یدی عذاب شدید ای خلکو مخته یو عذاب را روان دی مخته یو جهنم را روان دی مخته حساب و کتاب را روان دی او مخته د مرګ سبا زندگی را روانه ده زه تاسو د هغې عذاب څه بیرومه او هغه عذاب موږ او تاسو ته ګوري که د هغې عذابه څه ځان ګورئ نو بس قولو لا اله الا الله تفلحون دا یوه کلمه ووایست الله تعالی به مې د دې عذابه څه خلاص چې کم قوم یو ګړی مخکې پیغمبر علیه صلات وسلام ته په صادق او امین باندې وایي هغې قوم په مابین کې انتشار رالی نفرت رالی ټول سره ولاړ سو څوک یې درواغجن بولي څوک یې کاذب بولي څوک یې جادوګر بولي او چې کم چا په کم شکل په کم نوم پر خوله ورتلی پر پیغمبر علیه السلام ابو لهب خو راوغورځېدی یو غټ کاڼی راواخیستی او پیغمبر علیه صلات وسلام باندې پورته کوي ورته تبا لک الهذا جمعتنا سائر اليوم ورته سړی غرق سي تباه سي د دې دپاره دې دا ټوله قوم نیمه ورځ راجمع کړی چې تا دا خبر ورته ایښوله الله تعالی د پیغمبر علیه السلام عجیب دفاع وکړه ابو لهب دا کلمه یو ځل پیغمبر علیه السلام ته استعمال کړه لیکن الله تعالی دغه کلمه د ابو لهب په باره کې در قیامته پورې د هر ممبر زینت کوي پر هر ممبر باندې دا راځي تبت یدا ابي لهب ابو لهب دی غرقي د دې معنا دا ده چې څوک پیغمبر علیه السلام ته سپکاوی کوي الله تعالی در قیامته پورې د هغې سپکاوی کوي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام باندې چې یو ځل سړی درود وایي الله تعالی پر هغې باندې 10 ځله رحمت راستی 10 درود ور باندې وایي دغه رقم چې د پیغمبر علیه السلام سپکاوی سو کوي الله تعالی هغه در قیامته پورې ذلیل او رسوا جوړوي نو د ابو لهب د هلاکت او د تباهۍ الفاظ الله تعالی قرآن کریم کې در قیامته پورې کښېښو. د دې ځای څخه مکه مکرمه کې د حق او د باطل معرکه روانه سوله او دا معرکه در اوسه را روانه ده او دا معرکه به در قیامته پورې ځان رسوي چې کم چاته په مکه مکرمه کې لږ ګړی مخکې خلکو په صادق او په امین باندې ویل د دې ورځې څه وروسته چا پر هغې باندې د ساحر نوم کښېښوی چې دا جادوګر دی چا پر هغې باندې د کاذب نوم کښېښوی چې دا درواغجن دی چا پر هغې باندې د مجنون نوم کښېښوی چې دا لیونی دی چا پر هغې باندې د کاهن نوم کښېښوی چې دا کوډګر دی. بس ابو لهب د دې ورځې څه وروسته بل کار پرېښوی زما یو کار دی
چې مکې مکرمې له کوم نه وارد خلک راځي، ناوله د قبایل راځي او د اطرافو څخه خلک راځي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نه وارد خلکو ته د کلمې دعوت ورکوي. لیکن ابو لهب بس ټوله ورځ د پیغمبر علیه السلام باندې پسې دی، د سهاره څه د پیغمبر دروازې ته انتظار دی چې کله هغه راوځي پر کوم طرف ځي دی ور باندې پسې دی، چې هغې په کوم ځای کې کومو خلکو ته خبره کوي. ابو لهب دستي وایي خلکو دا زما وراره دی، دا لیونی دی، دا جادوګر دی، دا مکار دی، دا فریبګر دی چې د دې په مکر و فریب کې څوک رانسي. او سکی غزې باندې د لپه د خارو ډکه کې پیغمبر علیه السلام پر مخې ورو پاشي، هغه خلک ځین روان سي، پیغمبر علیه السلام پر غزې پاتس. نو د ابو لهب ټوله ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مقابله ده. د ابو لهب کور والا ام جمیل ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد حرم ته راځي د عبادت لپاره، هغې د ځنګلو د غرو څه بوټي وازغي راوړي او پیغمبر علیه السلام په لار کې اچوي چې دی د حرم څه بند سي. وامرأته حمالة الحطب، د هغې زنانې به بوټي راوړل د پیغمبر په لار کې اچول. د هغې دوه زامن د پیغمبر علیه السلام زومان دي، هغې خپلو دوو زامنو ته دا ویل چې د پیغمبر لوڼو ته به ځای پر ځای طلاق ورکوئ، بس که مې نه کوې ور زما د طرفه آک یاست. په هغه ظالمانو کې یو رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ، په دوی کې ډېره ستړې او ډېره سپکه وله چې چاته مخامخ د لور طلاق ورکوه، نو پیغمبر علیه السلام ته مخامخ د لور طلاق ور وغورځوئ چې ستا لور پر ما طلاق. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه درد وکړي، پیغمبر علیه السلام هغې ته اشاره وکړه، ول الله تعالی دې د خپلو مزریانو څه یو مزری در باندې مسلط کړي. د شام په سفر کې روانو، الله تعالی یو ځنګلي حیوان پر برابر کې د پیغمبر د شراب برکت الله ته سره سیرې کې سره ټوکړې ټوکړې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حرم ته راتلی، ما درته د حق و د باطل د معرکې عجیب داستانونه و. عقبه ابن معیط یو ځل پیغمبر علیه السلام حرم ته رالی، هغې د پیغمبر علیه السلام لنګوټه مبارکه په دې غاړه کې ور واچوله، او دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف د دعوت ترتیب روان دی، او دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د مقابلې کولو اجازه د الله د طرفه نشته. هغې چې کله هغه لنګوټه و هغه پټو وپیچې د پیغمبر علیه السلام ساه مبارکه بنده سوله، او د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک سرس، د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې د دې ځایه سره پورته سوې. حضرت ابوبکر په منډه باندې رالی او بیا د هغې د لاسه څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویستی. روایت وایي که ابوبکر د هغې مرسته نه وی کړې، دې ته قریب و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ساه ختمه سوې وای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل حرم د مکې په حرم کې عبادت کوي. د مکې مشرکانو چې کله هغې خپل عبادت ښکاره کوي او ښکاره یې کوي د خپل دین ترتیب، نو د مکې مشرکانو په حرم کې د څلورو طرفو پر د حمله شروع کړه. څوک یې په لاسو باندې وایي، څوک یې په سوکانو وایي، څوک یې په څه باندې وایي. دې وخت کې مسلمانان ستا، لیکن مسلمانانو کې د ضعف او د کمزورۍ حالت دی. په ټولو مسلمانانو کې ابوبکر را مخته سو، برای چیغې کې ویلی خلکو اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، ول صرف پر دې باندې وژنئ چې زما رب، هغه وایي زما رب الله دی، نور جرم یې نه دی کړی، دغه جرم یې دی. هغې خلک چونکې ابوبکر ته ډېر غوسه و، نو پیغمبر علیه السلام یې پرېښوی، ابوبکر باندې را وګرځېدل. ابوبکر هغې خلکو د حرم په دوره په میدان کې د حرم په ساحه کې دومره ډېر وواهه چې د ابوبکر مخ مبارک په وینو باندې د هغې غوږونه او د هغې پزه او د هغې مچڼې د هغې بدن مکمل په وینو کې کرنګ سو، او حضرت ابوبکر رضی الله عنه پر غزې باندې بیران سو، بېهوشه سو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه د بنو تمیم قبیلې و، بیا د هغې د قبیلې خلک رالو، ابوبکر یې پر جنازه و پر کټ باندې د حرم څه وایست. چې کله ابوبکر در کوره پورې ورسوی، نو برته هغه خلک رالو، چونکې قبایلي مسله وه، قومي مسله وه، نو هغې خلکو باره په حرم کې اعلان وکړي، ول که چیرې د نن په حمله کې ابوبکر قتل سی، نو د دې په مقابل کې به موږ عتبه ابن ربیعه قتل کوو، ځکه عتبه ابن ربیعه د ابوبکر په وهلو کې ډېر زیات تجاوز کاوه، ځکه هغې د دې پښو سره د ابوبکر په بدن کې ورغورځېدی. چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه په کور کې پروت دی، د بنو تمیم ټول خلک ور باندې راټول دي،
د هغې د مرګ انتظار دی او هغې د خپل زندګۍ او د مرګ په کشمکش کې دی. څوک وایي وفات کېږي، څوک وایي ژوند به الله ورکوي. در ماښامه پورې ابوبکر سترګې را روڼې نه کې د بېهوشۍ په حالت کې دی چې کله ناوخته سو خلک ټول انتظار کوي د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په بدن کې ساه راله، هغې سترګې را روڼې کړې. عجیبه خلک و عجیبه عشق. هغې اوله کلمه دا ادا کړه پیغمبر محمد رسول الله په کوم حالت کې دی. هغه قریبان چې څوک ورته ناست هغه ټوله ځینې خواشیني سو، ځکه هغه یو هم په اسلام نه و مشرف. هغې ورته وایي چې د کوم چا په ملګري کې دې حال ته راورسېدلې، لیکن د هغې سره لاس نه اخې او موږ ټوله ورځ درته ناست یو، ستا د ژوند د مرګ انتظار کوو او تا چې سترګې را روڼې کړې ته برته وایي هغه په کوم حالت کې دی. د ابوبکر سترګې بیا پټې سوې. هغه قریبان د خواشینۍ په شکل قرار وځي، نو هغه مور ته وایي ام خیر یا ام سلما د هغې نوم. هغه ام خیر ته وایي چې ته د ده دپاره لږ د خوراک یو شی ور برابر کړه چې در دې ستونې تېرې کړي. هغې چې کله خوراک برابر کړې قریبان چې سره ووتو، حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو څاڅکی بیا په هوش کې راغلی. چې کله په هوش کې راغلی بیا هغه پوښتنه وکړه رسول الله په کوم حالت کې دی. هغه مور ورته وایي بچې ته دا لږ شی در ستونې تېر کړه. دی ورته وایي مورې په الله قسم چې د هغې سترګې مې لیدلې نه وي، در هغې وخته پورې مې دا شی در ستونې نه تېرې شي. هغه مور غریبه بوډۍ زنانه ده، د خپل بچي فکر او غم ورسره دی. ورته وایي مورې د رسول الله معلومات راوکړه. بس مور ورته وایي بچې زه چیرې وکړم معلومات، ما ته نه معلوم چې هغه په کوم ځای کې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته مور یو ځل در ام جمیل پورې ځان ورسوه. ام جمیل د حضرت عمر رضی الله عنه خور وله، هغې په دې وخت کې په پټه باندې اسلام قبول کړی. هغې مور د شپې چې خلک سره نهام سلو، هغې غریبه بوډۍ د خپل بچي غم په مخ اخیستې ده. هغې راله د حضرت عمر رضی الله عنه د خور کور ته، د ام جمیل کور ته راله. ورته وایي چې رسول الله په کوم حالت کې دی، د هغې معلومات راکړه. حالانکې د مور دې وخت کې په اسلام نه د مشرف. هغې غریبه بیا د خپل ابتدایي حالاتو په خاطر در دې اوسه پورې اسلام پټ ساتلی دی، د دې څه هم پټ ساتي. ورته ما ته د رسول الله معلومات نسته، البته د ورځې مې دا واورېدل چې ظالمانو ستا د بچي سره ډېر ظلم وکړي او ستا بچی ډېر سخت حالت کې دی. زړه مې یو ځل غواړي چې ستا د بچي دیدار وکړم چې هغه په کوم حالت کې دی. نو ام جمیل د حضرت ابوبکر د مور سره راله د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کور ته. چې کله راله حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې سترګې ورباندې ولګېدې، ورته رسول الله په کوم حالت کې دی. د هغې سره نن څه وسو، د هغې د کومو حالاتو سره هغې مخامخ سو. هغه ام جمیل هغه د ده مور ته اشاره وکړه. د دې معنا ده چې د دې په مخ کې زه خبره نسم ښکاره کوی. حضرت ابوبکر ورته وایي چې د هغې خیال مه ساته، بس خبره ماته ښکاره کړه. هغه ورته رسول الله ژوندی دی. ورته رسول الله د حضرت ارقم رضی الله عنه په کور کې دی، د ارقم په کور کې دی. هغه مور ورته وایي بچې اوس معلومات وسو چې رسول الله په ژوندی دی، د هغې حالت دی، هغه په پلانکي ځای کې دی، اوس د یو شي څه وکړه. دی ورته مورې چې د څو پورې مې د هغې سترګې لیدلې نه وي، په الله قسم در دې ستونې شی نسم تېرولی، یو ځل د هغې سترګې په ما ووینئ. مور غریبه په دې پوه سوله چې زوی هېڅ نه کوي. نو هغه ورته وایي بچی ته لږ انتظار وکړه چې د خلکو تګ و راتګ ختم شي. چې کله د شپې یو حصه تېره سوله، نو حضرت ابوبکر د خپلو زخمونو د خپل خوش بدنه سره یو لاس د خپلې مور پر وژه باندې، بل د ام جمیل پر وژه باندې د شپې په حصه کې راوستی، دارالارقم له راوستی. چې کله دارالارقم کې غږ وسو چې حضرت ابوبکر راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ له ورله راغلی او پیغمبر علیه السلام په غیږ پورې ونیوی او پر تندي باندې مچ کړي او پیغمبر علیه السلام او ابوبکر دواړه په ژړا دي. د هغې پر ژړا باندې په دارالارقم کې چې څومره صحابه دي هغه ټول ورسره په ژړا دي. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر مچ کړي، نو ټول صحابه راوغورځېدو، حضرت ابوبکر رضی الله عنه یې مچ کړي. د هغې څه وروسته بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه یا خوراک وکړي یا حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې څه تمنا وه، تاریخ خمیس کې لیکلي دي حضرت ابوبکر باره پیغمبر علیه السلام ته د الله رسوله یوه تمنا مې ده. هغه ورته څه تمنا ده؟
ورته ته دعا وکړه چې الله تعالی زما مور په اسلام مشرفه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دارالارقم کې دعا کوي، په هغه ځای باندې د پیغمبر حضرت ابوبکر رضی الله عنه مور اسلام قبلوي او هغه په اسلام باندې مشرفه کړي. نو هغه ورځ د سختۍ، هغه ورځ د مشکلاتو چې یو مسلمان خپل ایمان ښکاره کولی نسی او د پیغمبر علیه السلام دفاع ته څوک نسی رامخکې کېدلی، لیکن حضرت ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر په دفاع کې راوړاندې سو. بیهقي شریف کې یو روایت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل که چیرې د ټول امت ایمان د ترازو په یوه فله کې ولویږي، او د روایت راوي حضرت عمر رضی الله عنه دی. حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام به ویل ولکه د ټول امت ایمان په یوه فله کې واچي، صرف د ابوبکر ایمان په بله فله کې واچي، د ابوبکر ایمان به د ټول امت در ایمان ډیر دروند دي. د هغې وزن، د هغې درندوالی به د ټول امت د ایمان څخه ډیر دروند دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل انی لاعرف رجلا باسمه و اسم ابیه، ما ته یو سړی را معلوم دی، د نوم هم را معلوم دی، د پلار نوم هم را معلوم دی. ما یأتیه الا وباب من ابواب الجنه یقول مرحبا وتشریفا. اور چې کله دی را ښکاره سي د جنت څومره دروازې دي، هغې به ټولې نارې کې مرحبا تشریفا. د جنت د هرې دروازې به دا تمنای چې کاش دی زما په لار جنت ته ورننوځي. حالانکه جنت کې د هر چا دپاره خپله دروازه معلومه ده. د مجاهدینو خپله دروازه ده، د روژاتیانو خپله دروازه ده، د علماو خپله دروازه ده، د نورو عبادت کوونکو خپله دروازه ده. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې ماته یو سړی را معلوم دی چې دی را ښکاره سي د جنت ټولې دروازې به مرحبا مرحبا نارې ورته وایي. حضرت سلمان پارسی ورته وایي ان هذا لمرتفع شانه یا رسول الله، ای د الله رسوله دا خو ډېر لوړ شان دی، دا الله تعالی چاته ورکوي. پیغمبر علیه السلام به ابوبکر ته لاسونی وی انما هو لابن ابي قحافه، دا د قحافه بچی ابوبکر ته الله ورکی. ورته لیس بکثرت صلاته ولا صيامه، داسې نه دی چې ابوبکر ډېر لمنځونه کړي دي، ابوبکر ډېرې روژې نیولې دي، بل لما قر فی قلبه من الايمان، چې ابوبکر ته الله تعالی څومره ایمان ور نصیب کړی دی، د هغې په خاطر باندې الله تعالی دته دا درجه ورکوي چې د جنت ټولې دروازې به پر ده باندې نارې وي. ځکه د ابوبکر سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره قرب و نزدېکت و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل ما سب الله الا وقد سببته فی صدر ابي بکر، اور زما سینې ته چې الله تعالی د نبوت کوم علوم را رسولي دي هغه ټوله د خپلې سینې څخه ما د ابوبکر سینې ته رسولي دي. چې کله وفات کېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو دروازې په مسجد نبوي کې را خلاصې وې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بویل چې دا ټولې دروازې مدني کړي. ترمذي شریف روایت دی الا خوخة ابي بکر امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بسد الابواب كلها، چې دا دروازې ټولې بندې کړي، الا خوخة ابي بکر، ول د ابوبکر دروازه خلاصه پرېږدئ، فانی قد رأیت بها نورا، ما پای کې ډېر نور لیدلی دی. حاجان صاحبان چې اوس کله مسجد نبوي ته ورسي، چې کومه دروازه باندې د سلام دپاره سړی مسجد نبوي ته ورننوځي، د هغې څه دې چپه لاس ته باب ابوبکر لیکلې ده، د دې پر سر باندې تر اوسه پورې یو کلکین پروت دی، کلکین خلاص ولاړ دی، پر هغې لیکلي دي هذه خوخة ابي بکر، دا د ابوبکر د کور دروازه وه، چې د پیغمبر علیه السلام د وخته څه تر اوسه پورې بیا چا نه ده بنده کړې. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې نورې ټولې دروازې بندې کړئ، یو د ابوبکر دروازه به خلاصه پرېږدئ، ځکه د ابوبکر په دروازه کې ما ډېر نور او رڼا لیدلې ده. نو ابوبکر ته الله تعالی هغه درجه ورکړې وه، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر هغې باندې پر الله باندې څومره ګران و ابوبکر. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د جیش العسره مسله راغله د تبوک، او ډېره درنه غزوه و، مسلمانان د ډېر مسکنت سره مخامخ. پیغمبر علیه السلام چې کله د چاندې اعلان وکړ، نو یو صحابي دی حضرت علبه ابن زید، هغې ټوله ورځ په منډه باندې تېره کړه چې د چاندې دپاره یو شی پیدا کړم، یو شی نسته. ماښام چې کور ته رالی پرېوتی، نو برای د ځانه سره نوره صدقه نسته، برای د ځانه سره فیصله وکړه په دې خوب نه ورځي چې کاش زما سره یو شی وی د پیغمبر په چانده کې، برای د ځان سره دا فیصله وکړه یا الله چې د څومره انسانانو پر ما باندې حقوق دي،
چا زما سره ناجایز ظلم کړی دی، زما صدقه نن دغه د زما د طرفه ټول معاف دي. بس سهار چې کله لمانځه له رالی نو پیغمبر علیه السلام په صحابو کې برای چا صدقه وکړه، یو غږ نه کوي، بیا ورته وایي چا صدقه وکړه، په شپه کې چا صدقه وکړه. سو اخر هغه صحابي وایي د الله رسول ما د ځانه سره دا فیصله وکړه، ول په الله قسم د الله د عرش ملایکو ستا پر مدینه باندې حملې کولې چې ستا صدقه الله ته پورته کړي. دویم صحابي دی حضرت ابو عقیل، هغې چې میدان شو د ورځې یوه لمن وي څه خورماوې پیدا کړې په مزدوري کې، هغې خورماوې نیمې کور ته کښېښوې نیمې چاندې له راوې. حضرت عبدالرحمن ابن عوف 10 منه خورماوې په چانده کې ایښوې، پیغمبر علیه السلام د هغې څو دانې داسې یوه پر دې خورماو کښېښوله. یو صحابي ورته وایي څه پکې دی؟ ورته وایي لعل الله تقبل ببرکت هذا، الله تعالی به د عبدالرحمن صدقه د دې څو خورماو په برکت قبلوي. حضرت ابوبکر چې په دې وخت کې د چاندې غږ دی او د پیغمبر چانده ده او د ابوبکر عشق دی چې کله او دې وخت کې د ابوبکر په کور کې ډېر مسکنت دی، نو ابوبکر کوشش دا کوي چې په نن ورځ کې به د عمر سه میدان ګټي. ابوبکر عمر دا کوشش کوي چې نن به د ابوبکر سه میدان ګټي، ځکه ابوبکر په هر میدان کې د عمر سه مخکې و. عمر ته دا وخت معلومېدلی چې نن خو ابوبکر مسکین دی، یو شی نه لري، زه به دومره چانده راوړم چې ابوبکر به د هغې مقابله نشي کولی. حضرت عمر رضی الله عنه چې راغلی هغې د کور سامان سره نیمه کې، نیم سامان یې چاندې له راوړی، نیم یې کور ته کېښ. ابوبکر چې کله راغلی په کور کې وګرځېدی، په کور کې څه نسته، چې په کور کې څه دي هغه یې ټوله راټول کړو. اخر یې د بدن لباس هم وکښی، هغه هم په چانده کې واچوی. په کور په خونه کې یو خړ ټاټ پروت دی، برای دا ټاټ سره نیمه یې کوي، نیمه یې د لنګ په شکل پر ځان باندې وپیچئ او نیمه یې د پټو په شکل هغه صدقه کې واچوله راوایه. چې کله یې راوړه عمر د خپلې صدقې سره ناست دی، د هغې غټه چانده او صدقه ده. ابوبکر یو پټو قدر لږ سامان راوړی ته ورسره کښېناست. عمر ډېر خوشحاله دی چې نن مقابله ستا ده، لیکن الله تعالی د عرش څخه جبرائیل راواستوی. ولورسه پیغمبر ته وایي چې پوښتنه داسې مه کوه چې عمر ستا هغې څومره صدقه ده، ابوبکر ستا هغې څومره صدقه ده. ورسه پوښتنه دا وکړه چې عمره کور ته دې څه پرېښو. حضرت عمر وایي چې د پوښتنې شکل بدل شو، په الله قسم زما زړه ډډه بهاره شروع کړي چې د ابوبکر د مدد لپاره د الله عرش په جوش کې راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر عمر ته وایي عمره کور دې څه پرېښول؟ ورته وایي نیم مال بس کور پرېښوی، نن مې راورسوی. ابوبکر ته وایي کور ته دې څه پرېښول؟ ورته وایي بس کور کې ترکت الله و رسوله، الله و رسول مې کور پرېښول، چې څه په کور کې و هغه مې ټوله راټول کړو. لږ ساعت کې بعد حضرت جبرائیل راورسېد. حضرت جبرائیل علیه السلام په دې وخت کې په خړ لباس کې دی او د ټاټ لباس یې اغوستی دی، راورسېد. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل څخه پوښتنه کړي، ورته وایي نن څنګه ناوله د وخت رالی، په ناوله د لباس کې څنګه رالی؟ ورته یې رالم د دې دپاره چې الله ته عرش څخه سلام راکړي. ولورسه ابوبکر ته وایي چې زما سلام دی، او ابوبکر ته وایي چې زه ستا سره راضي یم، ته زما سره راضي. پیغمبر علیه السلام چې د الله سلام ابوبکر ته وایي، ابوبکر په ژړا باندې سو، ولې الله چې ته زما سره راضي، زه په هر حال کې ستا سره. ورته په دې خړ لباس کې څنګه رالی؟ ورته نن د ابوبکر لباس الله تعالی ته دومره محبوب ګرځېدلی دی چې هغې نن د ټاټ لباس پر ځان پیچلی دی. الله تعالی په دې 14 طبقه مځکو اسمانو کې اعلان کړی دی چې ټولې فرشتې به د ټولو کائناتو هغې نن د ابوبکر په لباس کې. الله وایي چې زما پر هرو فرشتو نظر راځي، د هغې لباس به زه د ابوبکر غوندې وینم، نو ځکه ما د ابوبکر غوندې خړ د ټاټ لباس اغوستی دی، په دې وجه باندې راغله. ما درته ویل چې الله تعالی ته د هغې خلکو قدر او پیغمبر به د جنت زیري په یو مجلس کې. پیغمبر علیه السلام ورته وایي صحابه ټوله ناست دي، ورته نن روژه د چا ده؟ څوک غږ نه کوي. ابوبکر ولاړ سو، ورته وایي زما ده. ورته نن د جنازې سره څوک تللی دی؟ څوک غږ نه کوي. ابوبکر ورته وایي زه تللی. ورته نن مسکین ته چا نفقه ورکړې ده؟ ابوبکر بیا ولاړ سو، ورته ما ورکړې ده. ورته نن د مریض پوښتنې له څوک ورغلی دی؟ ابوبکر ولاړ سو، ورته
زه ورغلی یم. پیغمبر علیه السلام د ټولو صحابو په مخ کې اعلان وکړي او چې نن ورځ کم چا دا 4 عمله کړي دي هغې یقیني جنتي دی او زما د طرف هغې ته د جنت خوشخبري وزیری دی. بس نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه السلام او د پیغمبر د عاشقانو پر ترتیب باندې برابره کړي. د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د زندگی نمونې او د صحابه او د قربانۍ عادتونه دې الله زموږ په زندگی کې راولي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.